بلالو و بلالا دادی راشه کنه تر کار می در سره و منډه کنه مرجان ته مغاکا او ما ته ولس دانې کلیان راوړه پوه شوې په خبره صحیح. حلال زوی منډه زر راځه ښه دادی دا استاد لاس کلیانی آفرین زوی حضرت نور مرجان راغلی نور مرجان نور مرجان او بلاله دغه کلی دي لس دانې دي که نه په دې کې چې زه تاسو ته ووایم دې کې چې دی یو کلي ده د یو غټې خزانې ده نو تاسو به دې کې کومه یو خوښه کوئ اول به بلال خوښه کړي چې دا کشر دی خوښه که بلاله ما خدا کلی شو دا ودا کلی وا ښه ډېر ښه نور مرجانه ته به څومره اخلي زه دا ټول اخلم کېدای شي هغې کې یوه دا کلي ما ته راوځي چې کومه یوه خزانې ده آفرین نور مرجانه آفرین یاره خیر اوسې ګورې مونږ هم باید د روژې د اخرنۍ 10 ورځې دي نو دا زموږ دپاره څه دي غټې خزانې دي په دې کې نیک عملونه وکړو منځونه وکړو د خلکو لپاره دعا وغواړو د الله نه په دې کې دا یوه کلي مې چې درته وښوده یعنې دا یوه کلي چې کومه ده دا لیلة القدر شپه ده کوشش باید تل وکړو چې په دې 10 شپو کې مونږ خلکو ته دعا مو وکړو د خپل ځان دپاره مور او پلار دپاره دعا وکړو نو تاسو درسه دا یاد لرئ چې دا مثال مې ځکه درکړو چې دا د روژې اخرنۍ ورځې دي نو کوشش پکې وکړئ چې په عبادت کې تېرې کړئ د ورونو دپاره هم دغه مونږ یو ویډیو جوړه کړه وړه غونته نو هیله لرو درسره خوښه یې کړئ او د اخري شپې ورځ د روژې مبارکې په ذکر عبادت او مغفرت یو بل ته سره باندې تېرې کړئ والسلام ویډیو در سره شیر کړئ